السلام علیکم دوستانه، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. د هند مشهور دیني عالم ذاکر نایک د پیسو په قاچاق تورن کړ. د هند حکومت دغه ملک مشهور مسلمان دیني عالم ذاکر نایک د پیسو په قاچاق تورن کړی دی. هندو لیکي چې جنایي تحقیقاتي ادارې په ذاکر نایک تور لګولی چې هغه د پیسو په قاچاق ککړ دی. د یادونې وړ ده چې هند په ذاکر نایک څو وارې مخکې هم دا تور لګولی و چې هغه لانجمن مبلغ دی او د ثانیه بن لدن او جهاد پلوي کوي. د هند جنایي تحقیقاتي ادارې ادعا کوي چې ذاکر نایک 30 میلیونه هندي کالدار قاچاق کړی دی او په دې برسېره یې په هغه د تور هم لګولی دی چې نفرت او کرکه خپروي. ذاکر نایک د اسلام تحقیقاتي مرکز اساسي ښودونکی او رئیس دی او له دې سره سره یو تلویزیون خاوند هم دی. تلویزیون شاوخوا 200 میلیونه کتونکي لري. ذاکر نایک نه یوازې په هند بلکې په ګاونډي ملکونو په اروپا کې ډېر مینهوال لري. خو د هغې نه وروسته چې د ثانیه بن لدن د جهاد په پلوي څرګندونې وکړې، د هند د حکومت پام ورته ور واوړېده او د هغې خلاف یې پلټنې پیل کړې. په 2014 کال کې ذاکر نایک دې ته مجبور شو چې ملیزیا ته ولاړ شي. د بنګلادیش حکومت هم ویلي وو چې په 2018 کال کې کوم ځوانمرګو په یو صوفي برید کړی او 22 تنه وژلي وو. یو بریدګر د ذاکر نایک ویډیوګانې ګټلې وې. برطانوي حکومت د ذاکر نایک دغه ملک ته په تګ بندیز لګولی دی.